سلامونه ملګرو د لرو بر ټولو افغانانو ورونو خویندو ته سلامونه نیکې هیلو احترامات او ټول هغه ورونه خویندې چې نن ورځ د کوچني اختر لومړنۍ ورځ ده هغوی ټولو ته د اختر مبارکي الله مو د اختر بختور کا ما ته دا ویل کېږي چې اکثر خلک دا تپوس کوي چې نن خالي په شمالي وزیرستان کې اختر دی کیدای شي په یو ځای نیم کې نور هم وي چې چېرته هم دغه ټولو ته مبارکي وایي خو بهرحال اکثر خلک دا وایي چې په شمالي وزیرستان کې دی او ولې مطلب دا نیوکه کوي چې په سعودي کې هم نه دی په افغانستان کې هم نه دی نو موږ خو دلته پرون چې کوم لوکل دلته ځایي د مختلف کلونو شهادتونه راغلي وو د هغې په رڼا کې دلته چې کومه زموږ ضلعي کمیټې ده هغې د اختر اعلان کړی و نو نن په ټول شمالي وزیرستان کې اختر و زه به چونکې د زمونږ ملي شهید عارف افغان شهید لومړنی اختر دی نو زه به په هغې مناسبت سره دا ووایم چې عارف افغان چې کوم ارمان ځان سره وړی دی نو هغه ارمان به انشاءالله پښتانه یو ورځ خامخا پوره کوي او بیا د کم خلکو لاس چې د په شهادت کې ککړ دي هغې نه به پوره مخلو د پښتنو پور سل کاله پس هم نه پاتې کېږي او انشاءالله د عارف افغان یا نوره چې کوم د غورځنګ شهیدانو چې کوم ارمان ځان سره وړی دغه ارمان به پوره کوو هغه قربانۍ هم باید چې چا نه هېرې نه شي نه زموږ نه هېرې دي او انشاءالله چې دغه قربانۍ به هم رنګ راوړي او ورسره شپږ مۍ دا څو ورځې پس په هغې باندې د خلق عمر شهیدانو یو کال پوره کېږي او په دې شپږ مۍ باندې غورځنګ په ټوله دنیا کې تور ورځ لمانځلو اعلان کړی دی او موږ د شمالي وزیرستان چې کوم ملګري دي د هغې موضوع هلته د خلق عمر شهیدانو په قبرونو باندې به هغوی ته د عقیدت هلته به دعا کوو د هغوی ته به د عقیدت پرځونه وړاندې کوو او ټولې نړۍ کې چې چېرته هم د غورځنګ ملګري دي هغوی به د شپږ مۍ د تورې ورځ په تور لمانځي چې چېرته هم یې الله مو خوشحاله او آباد ساته الله مو د غمونو نه وساته